قرآن کریم دا بیان د مخکنا شروع کړو چې الله رب العزت حقوق الله اور حقوق العباد داغی د ادائیگی او داغی د پورا کولو بیان او تذکرہ کولا چې د الله حقوق سدي او د بندگانو حقوق سدي او بیا په بندگانو کې د چا حقوق اهم اول افضل او اکمل دي تقریباً لس حقوق بیان شول او د لس حقوق نه بعد دا خبره الله رب العزت کوي کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا کہ یقیناً اللہ محبت نہ کئی داغ چا سرا من کان مختالا چاغل لوی کون کی فخورا او فخر کون کی زکا چکل دا خصلت او دا عادت دا انسان جوړ شي نو دا د انسان د زوال د پارا اسبابنا یو غټ سبب دی ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ چاچ دا اللہ دا رضا دا پارا عاجزی اختیار کړه اللہ رب العزت باغل عزت و چتوالے ورکی ومن تکبر اواغ چا چلوی اختیار کړه وضعه اللہ نو اللہ رب العزت باغل را خط کی ذلیل بے کی نو غرور او فخر کول یقیناً دا د ذلت او د رسوائی آغا اسبابونا لوی سبب دے علماء کرام لکی عزتمن خلقو د پارا اللہ د عزت زیونا جوړ کړي او د ذلت والا خلقو د پارا د ذلت زیونی د دیو جن حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یو صحابی روایت کئی کہ احتجت النار احتجت الجنت والنار نبی علیہ السلام فرمائی چھے جنت او جہنم پخپل میانس کے بحثو جنگو جگڑوا خپل کی بحثو نو جہنم دا خبر اوکڑلا چھے ما تب سوک رازی او جنت دا خبر اوکڑا چھے ما تب سوک رازی د دواړو خپل مینس کې بحث
فقالت النار نو اور داویل جهنم داویل ما ته چې راځي نو هغه وګوره چې څوک راځي فی الجبارون والمتکبرون ما تبا هغه خلقی ما په قله کې به هغه خلقی چې هغه جبارون چې ځان ته زورور ویلو دنیا کې چې چا ځان ته زورور ویلو جهنم وی دا به ما سره بیا او دویم والمتکبرون هغه خلق چې هغه لوی کون کیو تکبر کون کیو دا جهنم وی چې ما سره به دا خلقی او جنت دا خبر وکړه وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساکینهم جنت دا خبر وکړه چې ما کې با هغه خلقی چې هغه کمزور خلقی مساکین او مسکینان وین هغه با زما سره فقضى الله بينهما نو الله د دې دواړو په منځ کې فیصله وکړه چې بس ټیک ده د دواړو فیصله سو وکړه چې ته ما سره بداخل کی زما قله کې بداخل کی زما غیره کې بداخل کی بس ټیک د استادغه خلق او جنت ته استادغه خلق اخو یو خبر ادا انکی الجنت رحمتی ارحم بکی من اشاء اے جنتا ته جنت شوی او زما د رحمت ځای شوی زه چې چا باندې رحمت کو مانو دی ځای ته به راولما وانک النار عذابی او اے اورت زما عذابی اعذب بک من اشاء ستا په ذریعه باندې بز عذاب ورکوما چاته چې وغواړما ولکلیکما علی ملؤها دواړه بډکوم الله ورته دواړه بډکوم که جنت دې نو هم بډکوما او که جهنم دې نو هم بډکوما نو معلومه دا شوا چې جهنم د چا ځای شو الجبارون والمتکبرون دنیا کې چې لوی چا کړی دا او فخر او غرور یې کړی دی دا غي ځای جهنم ګرځېدلی دی قرآن وګوره لقمان حکیم سے خپل بچی ته څه وایي 21 سپاره سورہ لقمان الته قرآن کریم خپل لقمان حکیم سے بچی ته نصیحت ذکر کړي قرآن کریم فرمائی آیت نمبر 18 وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ بچی ته نصیحتونه کوي لګیاره نو دا ورته وایي وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ته تندې متری وها مخ مچون کوا خلق ته د تکبر د وجنا دا سه انداز د شکل مې اختیاروا چې هغه انداز د تکبر وي ځکه د انسان د مخ او د چهره د تندینه د تکبر علامه معلومیږي نو لقمان حکیم سے خپل بچے د تکبر د داسې حال نو منې کوي ولا تصعر خدك للناس تخپل ما چون کوا مخ
للناس خلقتا ولا تمشي في الارض مرحا او مگر ذا پزمکہ کی مرحا لوی کون کے مستی کون کے دا سے انداز کے مگر ذا چت لوی کے او تم مستی کے دا د لقمان حکیم سے خپل بچی ته نصیحت تے او بیا ورته سوئی ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ گورے محبت نکئی دا ہر هغه چا سرا چاغا مختال دے لوی کون کے رے او فخر کون کے رے دا نصیحتو دا لقمان حکیم سے قارون پا مال او پا دولت بانی غرور کولو او دمر زیاد غرور کولو چاگه دا خبر کولو چی سم مال او دولت دے نو دا زما قابلیت دے دا زما دا قابلیت دا وجه ندے انما اوتیتو علی علم دا زما دا پوی دا وجنا دا قابلیت دا وجنا دا مال او دولت مال راکل شوی رے غرور اوکا حالان کی اللہ اور طویلی لا تفرح غرور مکھوا مستی مکھوا ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ مستی کون کے غرور کون کے گورے اغا محبت ورسرہ نہ کئی او بیا قرآن ورتو فرمائل شلم سپارو گورا قرآن کریم التدا بیان کرے دے قرآن کریم فرمائی سورہ قصص دے آیت نمبر 81 گورا 80-81 قرآن کریم فرمائی وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض اللہ وی چکل د غرورو کا زکت دے چکل وی د خپل دربار نروت خلقو پا مخامخ نو دیر پا فخر و غرور را روانو فخرج علی قومه فی زینته دیر پا فخر و غرور را روانو چکم دنیا پارس خلق ہوئی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اوہو چی منگم دا سوے کنا سنگ چی دے قارون لورکل شوے دے نو چکم پویا خلقو وقال الذین اوتوا العلم ویلکم وحلاک شئی تبا شئی سکوئی تاسو اللہ سره چې سدینو هغه ګورې خدي او دا تاسو په کومو خبرو روان شوي هغه په غرور او فخر کې را روان دی تر دې پورې چې الله رب العزت ورته ځمکه وشلوله فخسفنا به وبداره الارض په اوچه ځمکه چې الله دننه که دی او د خزانې د مال او دولت د پاس روان دی یتجلجل حدیث کے راوی پلان دلا روان دی غرور کڑیو لوی کڑیو اللہ رب العزت سرد آغینا چاگا مال او دولت او پسے غرور کڑیو آغی سرا اللہ پا وہ چزمک بانی دن نکا چکل دا اگا غرور خلق اولی دے چی خاورو کی ملاو شو انو سبالے بیا سویل اور پسی او گورا 82 نمبر آیات وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ اگر زیدل آغا خلق چاگئی تمنا کڑوا د درجی پرونا یقولونا ننوائی وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ یقیناً اللہ
زیاتی رزق لرا چاته چې وغواړي د خپلو بندگانو نه ویقدر او کمی لولا من الله علینا لخسف بنا کله په مونږ باندې احسان نه وی کړی نو مونږ بم نن دلته کې په وچه ځمکه دننوتي وی نو وګوره الله را باندې احسان وکړه او د قارون پرنګي نشو نو هغه غرور تکبر فخر واه او په ځمکه باندې دننه که په وچه ځمکه الله دننه که او تر اوسه پورې هغه روان دی په ښکته باندې حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي ذکر کولو د بنی اسرائیلو نه بینما رجل یمشی فی حلت توجبه نفسه چې یو سړی بنی اسرائیلو کې او هغه داسې یو زبردست چوغا او جامه چولې وه چې هغه ته ډېر خوښه وه او ډېر غرور کې پکې روان و داسې لباس یا چولی و چې ډېر غرور کې پکې روان و مرجل راسه او د سر دا ویښته کله به یو خوا ویشتل او کله به بل خوا ویشتل سړی جوان چې ډېر غرور کې روان نو کله دا سر داسې کی او کله داسې کی نو دا سر به کله یو خوا واهه او کله به بل خوا واهه او بعض علما د مرجل راسه دا معنا کوي چې ویښتې پریښي وو هغه د غرور او د تکبر کله به یو خوا په منګه زاړول او کله به بل خوا په منګه زاړول مرجل راسه یختال فی مشیته او هغه چې چال کولو نو یختال فی مشیته په هغه چال کې د غرور او د تکبر قدمونه اخیستل سړی په غرور او فخر کې نو په دې پنجو پنجو رواني ته به بس دغه د چالوزی یختال فی مشیته دغه کس ته الله رب العزت د نظر نه انتهائی بد راغی چې بد راغی اذ خسف الله به الله ورته ځمکه وشلوله دی چې کوم ځای کې روانو او په ځمکه دننه لاړ چې په ځمکه دننه لاړ یتجلجل فی الارض الی یوم القیامه تر قیامت پورې به دقسې په ځمکه کې هغه روان دی نو د الله رب العزت دا غرور او تکبر دومره بدی شي چې په هغه جوان او په هغه سړي کې د تکبر حرکات ولیدل نو د الله د نظر نه بد راغی او الله رب العزت په وچه ځمکه دننه که او یتجلجل الی یوم القیامه تر قیامت پورې به هغه دغسې په ځمکه کې لاندې روان دی د دې وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ډېره سخته خبره ده لا يدخل الجنة هرگز به جنت ته داخل نشي من هغه څوک کان فی قلبه چې وي د هغه په زړه کې مثقال ذرة من کبر په اندازه د ذرې باندې لوی چې زړه کې لږم لوی وي فخر وي نو دا سړی به حدیث کې راځي جنت ته نه داخلي څومره سخته خبره ځکه چې د اخلاقو هغه قدر دا په غرور او تکبر باندې غورځېږي متکبر سړی د الله بد شي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا د قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت با هغه انسان ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري کم انسان چې دنیا کې ځان پسې کپڑے د تکبر راکاږي
الا من جر ازاره بطرا. دا بعضې سړی وي د تکبر کپړې په ځان پسې راکاږي. نو د تکبر د کپړو نه مراد دا چې عربو کې رواج دا او طریقه دا وه چې هغوی به لنګ ډېر ښکته اوږد کولو او هغه به د تکبر د وجې نه ځان سره په خپو کې راښکلو، خپو کې به هغه لنګ راښکلو. نو ازار دغې ته وایي چې د تکبر د وجې نه لنګ په خپو کې لاندې راکاږي. او چونکې دا علاقه نو د هرې علاقې مناسبت سره ده. لکه نن سبا چې یو سړی د تکبر او د غرور د وجې نه هغه ځان پسې پنسې ښکته راکاږي، ځان پسې پنسې ښکته راکاږي د غرور او تکبر د وجې نه، او د هغه پنسې ښکته د پوندو سره ټچ او په ځمکه پسې سولیږي او راکاږي. لوی لوی پنسې کړي. دې بعضو جوانانو ته چې وګورې حیران بشي چې تاله دومره د پرتوګ اوچتولو چلم نه درځي چې هغه ته کم ځای کې راکاږي. په ډیران په خوا به رواني، په لارو کوڅه کې به رواني، او کره کره چې کور ته لاړ شي ټولې پنسې ګنده کړي، خو اوچته یې نه. دا تکبر. اته ځان به دې ښکاري چې زه به دا پنسې اوچتوم څنګه. دا خو بده خبره ده چې زما پنسې دي هغه د کیټیو نه باری. حدیث کې راځي د تکبر د وجې نه دغسې کول دا ګورې د الله د نظر نه، د رحمت د نظر نه پرېوتل دي. لا ینظر الله، الله به ورته نه ګوري یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې الی من جر ازاره بطرا. د دې وجې نه صحابه کرامو به چې معمولی د غفلت یعنی خیال به نو او پنسې به د ګیټیو نه ښکته شوي نو زر به یې بره کړي. معمولی به چې پنسې د ګیټیو نه د ناخبرتیا د وجې نه پته به ورته نه وه، خو چې ځان ته به یې وکتل چې پنسه مې د ګیټۍ نه ښکته شوه، ازار د ګیټۍ نه ښکته شو، نو به دا علامه د تکبر ده. او خوند دا نه کوي چې انسان باندې علامه د تکبر وي، ځکه چې د هغې طریقې کار تواضع عاجزي وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا حدیث هم دی ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. کمه حصہ چې د ګیټۍ نه لاندې دا د پرتوګو د ازار د لنګ هغه دا څومره حصې چې پټه کړې ده دا به د قیامت په ورځ په اور د جهنم کې څومره حصې چې پټه کړې دا به په اور د جهنم کې. خو دا مې یاد ساتئ چې صرف او صرف دا پنسې راوچتول مونځ ته نه دي چې کنه بس مونځ ته صرف پنسې اوچته وه. دا پنسه اوچت ساتل دا په عام تلو کې دي، او دا عام تلل چې دی نو دا انسان د تکبر په علاماتو کې علما لیکي چې دا د تکبر د علاماتو نه ده، ځکه شریعت منع کړې ده چې لاندې پنسې د ګیټیو نه مه ساته. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو هغه زندگی نصیبه کړي چې هغه د الله او د الله د رسول د منشا او د طریقې مطابق وي. الله هغه طریقې او هغه اعمال نه موږ بچ او محفوظ کړي چې په هغې باندې د الله د رسول او د الله رب العزت د ذات خلاف او خفګان او ناراضتیا راځي. بعض زموږ ملګري بیماران دي، دعا ورته وکړي چې الله رب العزت هغې ته شفای کامل عاجله نصیب کړي. د دعاګانو درخواستونه یې کړي دي. څومره حاضرین مجمع ده، چاته څه قسمه مشکلات او پریشانۍ دي، الله ته په ټولو باندې قادر یې. د مشکلاتو لرې کولو عالم ته یې، پریشانو لرې کولو عالم ته یې. الله زموږ د ټولو مشکلات او پریشانۍ هغه لرې کړي. څومره چې اورېدونکي دي که هغه دې ځای کې دي نورو کلو کې دي، الله رب العزت دې د دنیا او د آخرت په خوشحالو باندې موږ ټول مالامال وګرځوي. څومره چې مسلمانان وفات شوي دي الله رب العزت دې د هغې مغفرت او بخښنه وکړي. وصلی الله